چې کله امریکایانو په سپین بولدک حمله وکړه په ټي وي مې ولیدې چې د بولبکو په چورلکونو کې د وینې رنگ دی د دې وطن په سینه کومې بلاخ پېښې ده او دا مې هم ولیدې چې د لوی قدرتونو ربا یو څه شامل اوس دا ریجنل پالیسی په رحمان بونیری به د دې ځای به داسې مې ویلو دا جبه به د غړ به د مایک به د زبڅار او مخام ځان کوم بار پښتنه لري یا سبل ویل غواړي خراغ لاس ډاکټر صاحب په خیر راغلی سلامونه ما دغه یو څه ویلي و چې زه به هېڅکله د چا بنډار ته نه ځم مګر دا چې زه خپله هاست اوسم او بل ملګری هم د هاست په توګه راغلی قریشي صاحب د تاسو کومنټ ماته یو ملګري چې دی منشن که او ما ستاسو پروفایل وکته او راته یو باسواده ځوان ښکاره شوی او ډېر زیات خوشحاله یم چې زه یو باسواده ځوان سره ډیبیټ وکم بحث وکم او پې وغږېږم یو بله خبره کوم زه عزیز پولاد نه پیژنم ما ځینې وخت ویډیوګانې ګورم او د پښتنو د ادبپوهانو د ډېریو نه دا سړی بهتره مبارزه کوي چې زما خوښیږي او الله تعالی د ورته توفیق ورکړي ګرچې سټایل یې متفاوته دی ډاکټر صاحب وبخښه ډېره بخښنه ډاکټر صاحب زه یو منټ لپاره دغه ځای ته ورځم ستاسو غږ به اورم صرف یې نمبرونه نو که ته اجازه راکړې اصلي ته چې لاړ نو زه ځم نه او غږ به مو اورم وبخښه خبره کوئ نه مشکل نشته نو ټول نور ملګري حاجي صاحب ډاکټر صاحب ننګیال صاحب او شفیق الله صاحب دوی ټولو ته ښه راغلاست وایم زه فقط یو شی وایم همیشه چې زه بحث کوم درې هیلې لرم اول دا چې پوره وخت راکول شي لکه څومره چې نورو ته وخت ورکول کیږي دوم که کوم ملګری پوښتنه لري پوښتنه دې وکړي ولې متقابل نظریاتو ته باید احترام وشي او حقیقت پسنده انسان باید اوسي نه ګروپ پسنده او دریمه موضوع زما یوه ویډیو وه چې زه په کامل شکل ترېنه دفاع کوم او زما یوه پوښتنه وه د هغه ملګرو نه چې د هغه دوستانو تر شا درېدل چې د وایس اف امریکا نه دوی خپله وظیفه د لاسه ورکړې ده نو ما ویلې چې د دوی نه پوښتنه وکړئ چې کله تاسو وایس اف امریکا کې وظیفه اخیستله نو د تاسو سره یو قرارداد شوی هغه قرارداد آیا تاسو کولی شئ په مکمل شکل د دې قرارداد متن د خلکو سره شریک کړئ ځکه کوم قرارداد چې په وایس اف امریکا کې کیږي او تاسو یې لاسلیک کوئ بیا تاسو منظم ځان ته دا نشئ ویلی چې د دې قرارداد په اساس زه مطلق پښتنو ته کار کوم او زه د پښتنو په سر هیڅ ډول معامله نه کوم دغه زما پوښتنه وه نه یوازې دا بلکې ما درې پوښتنې درلودې ولې زه فکر کوم قریشي صاحب ستاسو پام دغه یوې پوښتنې راجلب کړی نو زه دا بهتر نه ګڼم چې بحث ډېر اوږد کړم یا کینم په ځان خبرې وکړم یا خپل صفات وکړم وخت تاسو ته درکوم ستاسو پوښتنو ته زما خو همغه یوه پوښتنه وه د هغه ملګرو نه چې په وایس اف امریکا کې کار کوي چې لطفا هغه خپل قرارداد په عمومي شکل باندې یو ځل خپور کړئ چې خلک یې وګوري چې کوم مادې وې پکې کوم شیان تاسو منلي وه او آیا د یو ویان په توګه چې تاسو په خپل هم ځان ته قراردادي ژورنالستان وایي کوم چې کنټرکټ بیس ژورنالستان ته پښتو کې مونږ رسنیز دلالان وایي نو آیا تاسو د هغې قرارداد ټولې مادې داسې منلی شئ چې تاسو خپلواکه ژورنالیزم په هغې وخت کې کوو او که نه دا زما پوښتنه علیکم السلام اول خو دوستانو نه په اجازه ډاکټر صاحب تاسو استقلال ایسا کې خو نه وایي نه اوکې فکر کا جوابات کې زه جواب وایم د خبرې د چې کوم وکړل ډېر او زه هم دغه باندې غږیم ما یې چار دلته لوسته په هغه کې تاسو وایي خیر دی ما ماسترز په چار کې تاسو بیا انالیسس وکړئ نو تاسو هغه وکړئ تاسو خپل جواب ورکړئ ځکه چې دلته کزه چې تکار کوم نه زه د سوال غلط نه دی ویری لیجیټیمیټ سم دی نو سوال ډاکټر صاحب تاسو په خبرو کې خیر دی ما ته اجازه راکړئ دلته ځینې وخت ځینې لیبر لا دي کنه په ټول دنیا کې لیبر لا ستا په امریکا کې ځینې لاس دي چې هغه ډېر فرق کوي او په از ایچ آر پرسپیکټیو کې ورته موږ کله کله ګورو دلته نو ځکه یو چېرته کار کوم زه به دغه دفتر پالیسیز منم دغه دفتر ډېر شیان به دفتر زه منم لکه زه اوس اډوکیسي ډېره کوم د افغانانو مسایلو کې خو هېڅکله دغه تېرو اتو نهو کلونو کې ما دا څه نه دي کړي چې زه دفتر ریپرزنټ کړم او نه شم کولی ځکه ځینې قیودات هم دي خو په ډېرو رسنیو او د نورو هغه سره چې زما ارتباطات هم شته ژورنالستانو سره عین مسله هلته هم شته
نور نو اوس به تاسې د بونری صاحب خپله ځواب ورکړئ په خپله زما ته د HR پرسپیکټیو ویلی چې دا هېڅکله څوک نشي کولی چې قرارداد راوړي او کمرې مخې ته او میډیا ته یې راوړي، ځکه هر دفتر خپل پالیسیانې لري، هر دفتر خپل پروسیجر لري او د HR پرسپیکټیو او لیبر لا هم ده. نو بونری صاحب تاسې مخې ته ولاړ شئ، بیا به زه نور بحث وکړم. ډاکټر صاحب سلام، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. یو خبره زه تصحیح وکړم، بیا به زه مخکې لاړ شم. ډاکټر صاحب تاسو کوم ټکی ټرانسلیټ کړه انګریزي چې کوم ډکشنري ده پای کې د قرارداد یا کانټراکټ ترجمه چې ده هغه هم قرارداد دی یا ټیکدار دی، هغه دلال نه، دلال لپاره چې کوم انګریزي ټکی دی هغه لابیست دی او لابیستان چې دي دلته رجسټرډ دی هغه کوي. نو ممکنه توګه تاسو دا سم نه وي ټرانسلیټ کړئ، خو بهرحال تاسو سم مقصد څخکاری او یو خبريال چې هغه دلالي نه کوي، دلالي چې دی هغه لابیستان کوي په ټول دنیا کې د دې خپل طریقه کار دی. دویم چې زمونږ کم کانټراکټ ته یس یو رائټ ډاکټر صاحب دا د امریکا کې د کم چې رائټ ټو انفارمیشن قانون دی هغه تر مخه تاسو کولی شئ چې USAGM ته لاړ شئ، الته وګورئ چې په دې قرارداد چې کله کوي یعنی کانټراکټ کوي په کې هغه څه غواړي او څه غواړي کې تاسو وایم بیا تاسو وګورئ خیر دشته دی، تاسو په خپل سرچ کولی شئ، ګوګل کړئ دا USAGM کانټراکټ چې لاړ شي نو what we buy and current opportunities, what we do or agency justification for other than full and open competition وغیرہ وغیرہ دی لاندې دا شی الته موجود دی او تاسو هغه ته ایمیل هم کولی شئ افیشلی. یو خبره. دویم دا چې دغه چې کوم دی په وایس اف امریکا کې د امریکای یو قانون دی، هغه قانون لاندې د امریکای د سټیټیوټری لا لاندې امریکای په خوا به ورته BBG وي، براډکاسټینګ بورډ اف گورنرز دا جوړ شوی وو او په دې کې قانون دا و چې دې ته به امریکا حکومت پنګي ورکړي خو دې به ایډیټوریلی انډیپندنت وي. دا ډیر امپورټنت ټکی دی، ایډیټوریلی انډیپندنت مطلب ادارتي توګه په دې باندې د کانګرس د وایټ هاوس د ABCD پابندي نه وي. نو هغه تاسو کتای شئ تلشته دی به چې د کمیشن دی، هغه میشن هم لیکل دی، میشن دار چې ډیموکراسي جمهوریت لپاره د امریکا میشن دی په ټول دنیا کې دغه سپورټ وشي، USA چې دا کار کوي هغه باندې کار وشي په ټول دنیا کې کم ځکه چې بیوزله خلک دي، مارجنلایز سوسایټي دي، دغه وخت اهمیت ورکړي شي او د کې داسې نور شان دي مثال په توګه چې اقلیتونه دي، لګکې دي، مذهبي پابندۍ دي، قضیې دي، ناروغي دي وغیرہ وغیرہ. دا میشن دا لیکل دلته دا میشن داسې ځکه لیکل شوی دی چې امریکا کې دا ازادي ده. نو په دې کې کوم خبره سیکرټ نشته ان تر دې کله زمانو ګوګل کوي د تاسو بیا خپل افیشل نوم درولېګم. تاسو دام کده چې رحمان بونری په تور ول سوګر کو څومره پیسې اغستې څومره کار کړی دی، څومره غنټې لګولې دي، بل اخرت کې بداوي ډاکټر صاحب تاسو د سوال په جواب کې چې زمان نوم رحمان بونری بایلاین دی، تاسو د ګوګل کوي نه کې زما څومره کار کړی په ول سوګر کې هغه پکې پروت دی. هغه کې د وزیرستان مرسیه کمالي کلی دا کده پیښور د میان د جړا مې لیکلې دا کده مرکې مې کړې دي، کده سکار مې کړې دي چې باغې باندې او زه خپل صفاتونو ځکه کوم کم مشکل نه تر شم په خپل د دې وخت کې د کم ادارو د ما خلاف څه کړې 15 کال مسلسل ایکسپشنل یو ایوارډ ورته وي. تاسو ته معلومه ده ریویوز زماره دي چې رحمان بونری د باوجود هم چې هغه باندې تورو ډیر دي ایکسپشنل کار کوي ځکه چې د پاتو ساتو کې 14 ساعته کار کوي. دا دنه خبرې تاسو ته موکړي بهر بیا هم که تاسو اعتراض دي، تاسو کوم سپوز دي، تاسو حق لرئ. ما تاسو ویډیو نه درکته ما تاسو نه ویل کړي مو ما خلاف مغصم کړي وي، شک هم کړي وي، تاسو حق ته ازادي ده په امریکا خو بيخي ازادي ده. البته دا څه خبره چې زما فامیل ته زما دوستانو ته د ژوند خطر پیښي، زما په ټوله ملګرو ته خواست دی چې دا څه نه مکوي چې سبب تاسو په خیمانه شکیب څه ته نه وایم. خو زه ډیر ځینې نور ملګرو ته وایم چې په امریکا کې قوانين داسې دي چې کته ګواخ ورکړي د ژوند ګواخ ورکړي. ډاکټر صاحب ما ته ویل چې د ژوند ګواخ کړي دي یا په داسې یو تور پورې کوي چې هغه د کورنۍ ته د مذهب په بنیاد باندې یا د بل څه په بنیاد باندې خطر په جوړول شي. نو زه خپل ژوند مې بس 50 کال دی ختم شو، په مشکل نشته دی. خو اصل چې هغه جنجال جوړ شي به قانوني خلک چې په غلانجو کې جوړ شي. نو ډاکټر صاحب کو تاسو وضاحت وکړئ وي ما جواب سم ویلې وي مطمئنه خوري راخه کنه چې د کیسه په خبره کول غواړي تاسو بل تاسو کوی زه حاضر یم امر کوي. زه فقط په یو اصول باندې ډېر زیات باور لرم بونری صاحب، تاسو ټول ته په احترام هغه دا چې په انګریزي ژبه ورته وایي agree to disagree. ځینې وختونه تاسو مجبور یاست چې یو چا سره د هغه د خبرو د نه منلو او دا چې هغه ستا خبرې نه مني په همدې سره جوړ راشئ او احترام ولرئ. زما پوښتنه ډېره واضح ده. زه وایم هغه خلک چې وایس اف امریکا سره یې کار پرېښی دی اوس د دې دعوه لري چې پښتون ته یې کار کړی یا پښتون ته کار کوي
یو ځل د خپل هغه قرارداد خلکو ته وښایي چې آیا یو پښتون هغسې قرارداد امضا کوی شي او که نه. ستاسو ځواب ما واخیست او په دې ځواب کې 2 خبرې زه غواړم ورباندې بحث وکړم. یو تاسو ویلې چې هغې خلکو ته مونږ رسنیز دلالان نشو ویلی اما ورته لابي وایو. زه به فقط دغه انګلیسي لغت بیرته راواخلم تاسو ته به یې وژباړم. لابي په اصل کې د دلال معنا ورکوي هغه څوک چې تا ته مارکیټ کوي یا ستا فکر ته کار کوي، دې ته لابي وایي. اوس چې په پښتو کې مونږ ورته وایو دلال. د دلال وظیفه څه ده؟ چې ستا شی خرڅ کړي ولو که هغه صحیح که ناسمي. مثلا تاسو کوم وایس اف امریکا ته چې کار کوئ د دې خپله نوم دی د امریکا غږ. دا د افغان غږ نشي جوړېدی، دا د پښتون غږ نشي جوړېدی، دا د پښتنو د شهیدانو غږ نشي جوړېدی. دا جوړ شوی د دې دپاره دی چې د امریکایانو د غږ نمایندګي وکړي په هغه هیوادونو کې چې هلته د دوی ملي منافع دي. مثلا یو وخت کې په افغانستان کې بمبارۍ وي، جنګونه و، مشکلات و، ولې بی بی سی به په پوره ټایم ټولو ته رسېده، د دې فروکانس به په پوره ټایم ټولو ته رسېده. هلته به راکټونه ورېده، هلته به زموږ د پلارونو بی بي سي غوږ ته نیولې وه. ولې؟ چون دې لابي کوله یا دلالي کوله د هغه جنګ چې د امریکا په ګټه وي. سو ما ته ستاسو خبره تاسو ورته لابي وایي، زه ورته رسنیز دلالان وایم او ما ته دواړه هم نظر یو په دې کې، فقط نومونه یې بدلېږي. بل تاسو یو بلې موضوع ته اشاره وکړه، هغه هم انګلیسي لغت و. زه غواړم فقط د عامه پوهاوي دپاره دا وژباړم. هغه ایډیټورلی انډیپنډنټ. کله چې تاسو وایي ایډیټورلی انډیپنډنټ معنی دا ده چې تاسو د متن په اساساتو کې یا د متن په بنسټ کې بدلون نشئ راوستی، اما د متن د الفاظو په لیږدولو کې بدلون راوستی شي. مثلا امریکا تاسو ته امر کوي چې ووایه شیدې تورې دي، ولې تا ته دا صلاحیت درکوي چې زړه ته وایي چې شیدې تورې دي که وایي چې شیدې سپینې نه دي، ولې مفهوم همهغه دی چې شیدې دي تورې. پس تاسو هغه بنسټ نشئ بدلوی. ایډیټ کې تاسو یوازې الفاظ بدلوی شئ. او زما پوښتنه په خپل ځای پاتې شوه، خو ستاسو دغه 2 مسایل چې تاسو مطرح کړه فقط تاسو د انګلیسي نوم اخلئ او ما یې په ویډیو کې پښتو نوم اخیسته دی. نور تاسو را سره هم نظر یاست؟ نه زه نه یم هم نظر، نه داسې نه، ما بالکل هم نظري نه ده ویلې. ما ویلي چې تاسو دغه ټرانسلیشن سم نه دی. اوس بیا وایم چې لابیستان دلالان وي، خبریالان دلالان نه وي، دې ته وایي جرنالستان، خبریالان. کچري داسې وي چې تاسو وایي بیا خو دنیا هر خبریال چې د دلال دی داسې نه ده. بهرحال تاسو حق لرئ چې سم ورته ووایئ او زه د چا دفاع هم نه کوم، خپل هم نه کوم. تاسو په ما باندې سم نوم ایښودی شئ، مهرباني. خو دلته کوم نور ملګري داسې باندې په انګریزي پوهېږي، تاسو دغه ته لږ پام وکړئ چې خبریال دلال نه وي، هغه د چا لپاره کار نه کوي، هغه کوم اداره کې کار کوي، هغه د یو خاص بیټ باندې فوکس وي، هغې لپاره کار کوي. بل ایډیټورلی انډیپنډنټ معنی دا ده. یو بل شي تاسو وګورئ، تاسو ولې ما نه ولې تپوس کوئ؟ زه خو تا ته وایم چې ګو اهیډ ګوګل اټ، هلته کې کانټراکټ پروت دی، تاسو معلومه شي. دویمه خبره په دغه کې یو بل ټکي تاسو ویلو دغه د قانون، بل قانون دی. قانون دا دی چې هغې ته فایر وال پالیسي وایي، هغه هم دغلته موجود دی. انتر دی د امریکا غږ کې چې دننه کوم خلکو کار کوي، هغه دا چې یو مینیجر کوم چې زما دی یا سپروایزر دی، هغه هم زما په وخت کې چې کوم کنټینټ ما تیار کړ ومې لیکه، هغه ما ته وایي چې په دې کې د پلانکي سړي لپاره دا ولیکه. د دې معنی دا شو چې هغه د قانون ماتولو کوشش کوي یا خلاف ورزي کوي. په امریکا غږ واقعي د امریکا دی، واقعي امریکا فند ورکوي. خو دا چې قانون لاندې جوړ شوی دی هغه آزاد دی، هغه آزاد دا دی چې دا یو دیګ ځای کې ته سم دا یو ځای بیخي ته سم دا په دې خاطر نه جوړ شوی چې د پښتون ملت لپاره، د افغان ملت لپاره، د هغې مفادات لپاره کار کوي. یا کوم خبریال داسې کوم څوک هم دا داوند لري، زه هم دا داوند لرم. زه دا نه یم چې ما کمیشن کوم، ما جګړه کوله. زه دا وایم چې ما هغه قصه هم هغه کیسه کوله کوم چې په وطن تېرېده، په ډېره ډاډ زړه مې کوله، ډېره زیاته مې کوله. هغه خلکو اورېده او د هغې نه که خلکو دا تاثر اخیستی چې دا د پلانکي وطن خلاف دی، د پلانکي باغ کې د هغو حق دی. بل چا کړي نو معنی دا ده چې خبریالان دلته کې مثال په توګه امریکا غږ اشنا څنګه ده، امریکا غږ ډیبه څنګه ده، امریکا غږ اردو څنګه ده، یا نورې څنګه دي. مطلب تا به کلم نیوځلی چې
د افریقا کوم براډکاسټ وي تاسو ورته چې هغه افریقا ته براډکاسټ کوي دا غوډي خبرونه را لې دا غوډي کار کوي هم دا د ذمہواری ده او په دې تنخواله خو بهرال که تاسو بیا مطمئن نه زما خواهش به دا وي ډاکټر صاحب چې مهرباني وکړئ تاسو کوټ ته تللی شئ ان تر دې چې دا ټول خبر اعلان چې دی په دې باندې تاسو دلالان کاری او د افغانستان یا د امریکا لپاره دلالي کوله تاسو کولای شئ دا په امریکا کې د تدبیر د تدبیر په کاروي مزه په د سره ملګری هم پکې د امریکای د غره یو اس ای جی ام ایمیل دغه ته پروت ویب سټ ته تاسو لاړ شئ ګورئ سرچ کړئ چې کوم خبريال څونه پیسې غستې دغه ایمیل اډرس دی دغه فون نمبر سره هغه ایچ ار سوي ځکه چې د ادارې کې د قانون اجرا بار ښکارا کوي او پای کې د کم قوانين دي د کانټراکټ قانون سره د قراردادي قانون سره او د فیډرل امپلای قانون سره یو ټکی چې ستاسو لپاره اضافه کوم او ته خوشاله شي باغې باندې غدار چې کوم سړي فیډرل امپلایمنت کې د امریکا د وفاقي حکومت نوکری کوي هغه سوګن پورته کوي رحمان بونیری سوګن نه پورته کړي کله هم هغه خبرونه سوګن پورته کړي هغه دام نه دي چې دی به د افغانستان خلاف خبره کوي د پښتو خلاف خبره کوي هر ځای لپاره کار کوي او ما کلم په ژوند دا نه کړی چې زه احسان په توګه دا کار کوم ټول ملګری غواړي زما یو شی غواړي نو ډاکټر صاحب بیا هم تاسو کنه مطمئن شي زما په جواب کمې وي کې دي چې زما په ایکسپلینیشن کې څه کمې وي تاسو په شعور او په کمې نه وي دا خپل کار مهرباني وو زه به باندې کوم دا قوانين چې دي کنه دا خو په افغانستان کې چې چاته لیدونکو کې کار کوي بیا خو هغه ټول دلالان شول کنه نه خیر ده بهر ما خپل خبره نه مطلب نه اشاره وکړه چې وایي دلته ډاکټر صاحب د ان ډي اي په نامه کنه هغه کانټراکټ کې ځینې شیان لیکل کیږي معمولا ان ډي اي نون ډیسکلوزر اګریمنت یا اکټ کوم دی هغه کې ځینې موضوعات لیکل کیږي چې هغه تاسو نشئ افشا کولای کاغه په نړۍ پار ګور تلاړ شي هغه انډیا به تاسو کوي هغه به امضا کوي که تاسو سیاسي هغه ته جوائن کوي یا اداره کې یا ارزي کې کار کوي ډېر د انډیا ډیسکلوزر لري بیا هغه کې ځینې مادي دي ځینې کلازونه دي کنه او کپټوله کې میډیا ترازو زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه د ټول چا په هغه کې کار کوي ژورنالستان چې دي هغه هم نشي کولای چې خپل قرارداد راوړي او دغه ټول موضوع چې دغه شیان پکې ویل شوی دي ډاکټر صاحب تاسو فکر کوم چې په تلویزیونو کې وکړ کړی په افغانستان کې کدا قانون ال فرق کوي دلته خو لیبر لا فرق کوي د دې قانون او د افغانستان لیبر لا فکر کوم ډیر فرق کوي تاسو یو شی زوایم محترم ما موبي ګروپ کې 14 کال کار کړی دی موبي میډیا ګروپ د افغانستان یو پیژندل شوی رسنۍ ده چې تلو نیوز لمر اراکوزیا آرمان لپس او د تورته نور ګروپان لري زما خبره یو شی ده دغه مسکوټینګ زنه کوم او بیرته چې څوک ما مسکوټ کوي لګ جدي کېږي معمولا باسم کې زیس کله نه وایم چې ټول ژورنالستان دلالان او بونری صاحب هم دا خبره یاد کړه چې بیا خو ټول دلالان دي ډاکټر صاحب تاسو زه د خپل الفاظو مسؤل یم دا چې څوک تینه تفسیر څه کوي دا د هغوی فکر دی مونږ مختلف ډول ژورنالستیک مبارزې لرو مونږ فریلانسر لرو مونږ پروجیکټ بیس لرو مونږ کانټراکټ بیس لرو مونږ چې د استخباراتي ژورنالیزم لرو مونږ سیډنیزم ژورنالیزم لرو مونږ کریمینل ژورنالیزم لرو زه فقط غږیږم په هغه ژورنالستانو چې رسنیز دلالان دي یا کانټراکټ بیس ژورنالستان دي نو زه چې کله بحث کوم د کانټراکټ بیس ژورنالستانو په اړه دا په دې معنی نه ده چې تاسو زما خبر راواخلئ هغه ونښلوئ ټولو ژورنالستانو پسې دا مسکوټ دی سو زه نه وایم چې ټول ژورنالستان دلالان دي زه وایم ځینې خلک کانټراکټ بیس کار کوي ځینې کمپنیو ته د خاصو شرایطو لاندې چې د هغوی اساسي موخه په هغې کمپنیو کې یوازې یو مشخص هیواد مشخص قوم ته کار کول یو د هغوی نه وایس آف امریکا ته کار کوونکي دي او دا خبره ما شخصا نه ده کړې بونری صاحب کله چې خپله دنده د لاسه ورکړې او په احساساتو کې یوه ویډیو جوړه کړې ده چې خپله یې ویلي دي دا خبره یې تایید کړې ده چې زما پردی نوکري د وایس اف امریکا سره خلاصه شوه قرارداد مې فسخه شو د دې نه وروسته زه مستقل ژورنالست اوسم او بیا یو سلسله شروع کړه زه فکر کوم د زړور ژورنالیزم په نوم ژورنالست په نوم نو زه فکر کوم دی خو مخکې د دې نه مطمئن زړور ژورنالست و ولې وایس اف امریکا ځینې محدودیتونه پرې راوستي وه ځینې خبرې اترې ورسره کړې وې مثلا بونیری صاحب د ډیوي په تلویزیون یا په راډیو کې ناست وی او د هلمند یو مورکۍ کیسه دې کړی وی چې د امریکایانو لخوا چې د 4-5 زامن د لاسه ورکړي د دې کړی وی یا د دا ماته یو راپور راوښی
چې د ویلي چې امریکایانو په فلانکي ځای کې چې دی 8 نفره بېګناه وژلي دي دوی د محاکمه شي. د دومره وخت کې چې د په وایس اف امریکا کې کار کړی. نو زه وایم حق د خدای نوم دی. الله تعالی وایي چې کله چې حق د باطل سره مخامخ کیږي حق باطل ټوټه ټوټه پارچه پارچه کیږي. زه دا وایم چې بونیری صاحب ډاکټر صاحب تاسو زمونږ یو ډېره ستره وظیفه ده دا چې تیر هر څه و تیر په هیر، اما زمونږ یوه ستره وظیفه ده چې خلک ته وښایو چې مونږ کله قراردادي کارونه کول د کومو محدودیتونو لاندې کول او آیا مونږ د پښتنو سره په هغه وخت کې د خپلې نفقې یا معاش د خاطره خیانت کړی که نه دی کړی. راتلونکې مبارزې په اړه زه څه نشم ویلی، اما زه دا وایم چې کله ډانالډ ټرمپ وایي چې د امریکا رسنۍ فیک دي، کله چې ټرمپ وایي د امریکا رسنۍ د ګوندونو لخوا اخیستل شوي دي، کله چې ټرمپ وایي زمونږ تر ټولو ستر ځواک دا دی چې رسنیز پروپاګنډا مو بهتره ده، نو زه او ته څوک یو چې هغه رد کړو. او بله پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا سر مارچ چلی دی چې پښتنو ته په امریکا کې دفتر جوړوي، بیا دوی راغواړي سوپر سکل معاش ورکوي، ګرین کارت ورکوي، لوکس موټر یا کور ورکوي، د دې د خاطره چې افغانستان او پښتنو ته کار وکړي. ولې؟ زه یو اخر خبره کوم بیا به راغونډه کړو ډاکټر صاحب. زه پوه شم ستاسو په خبره باندې باید دغه ټول 200 خبریالان چې دي د هغو نه تاسو د پوښتنو کوئ او ټول باید حق لري چې خپل جواب درته ووایي. ما خپل جواب وویلو، بل تاسو دغه خبره وکړه د یو خبره، نو ما خو وختي وویل بیا هم تکرارم خو تاسو خبره شاید نه اورئ. زه خو په پښتو کې وایم او ډېر کلیر وایم چې ګو سرچ رحمان بونری او دغه نوم نو تا ته به 2000 آرټیکلز راوځي چې په بونری په کم وخت په کم ورځ خبره کړې ده او پروګرامونه به راښکاره شي. زه نه غواړم چې تا ته زه دلال ښکارم بغیر ته دلال ښکارم وغیره وغیره، نو لاړ شه په انګریزي کې یا په پښتو کې سرچ کا، پښتو به د خیر سره ستاسو زده وي. زه دا بالکل دعوه نه کوم چې زه غازی یم، مجاهد یم، هیرو یم، اتل یم او دا وغیره وغیره، دا بالکل زه کار کوم، ما کار کړی دی په ممکنه توګه باندې هغه کار تاسو په نظر کې سم نه وي. خو د خیسور کیسه په ټوله دنیا کې چا نه شو کولی، رحمان بونری کړی وه. رحمان بونری د امریکایي پیډیټوریل بورډ په ټلویزیون باندې ناست دی او دا شعر وایي چې ستا په سینه د کرښې ذکر بیا بیا زه کوم. دا شعر مې هم ویلی دی چې کله امریکایانو په سپین بولډک حمله وکړه، په ټي وي مې ویلی دی چې د بوړبکو په چورلکونو کې د وینې رنګ دی، د دې وطن په سینه کومې بلاخ پېښې ده. او دا مې هم ویلی دی چې د لویو لویو قدرتونو ربه یو تمنا دا وردی شي که نه، یو ټلویزیون یو خبریال ما ځکه زه درته اوس وایم چې رحمان بونری از ډفرنټ دین ادرز. او دا چې رالمه دا مې هم وویل. خو که تاسو ډاکټر صاحب आवाज ده اوکې आवाज ده باندې اوس راځي اوس आवाज راځي او زما دغه به کمزوري شوی ځکه بیا هم دا وایم چې هو بخوامم زړور جرنالیزم کو اوس بول چې لا به دوه چنده زیات کم دا مې ویلي دي. نور به هم کوم په خوا کې دی شي ایډیټوریل پالیسی وا پای کې به زما د نورو ملګرو مشورې شامل وي، ځینې چیلنجز به شامل وي. اوس دا ایډیټوریل پالیسی به د رحمان بونری وي، د دې ځای به وي، داسې مې ویلو دا جبه به دی، د غړ به دی، د مایک به دی. زه به سهار او ماښام ځان کوم بهر زه نور وضاحتونه نه کوم، تاسو پوره حق لرئ. دغه ورډینګ زه فاینل خبره کوم، دغه ورډینګ انټرپریټیشن موضوع دا د ورډینګ زه نور ته اجازه ده زه غواړم یو خبره ولرم، زه اجازه لرم او بهرن دا بخښنې سره بونری صاحب. ډاکټر صاحب تاسو خپل په یو ویډیو کې ادعا دا کړې وه چې تاسو ویلي ول چې تاسو هم په ټولو تلویزیون کې کار کوو او د فولاد علمدار سریال او تاسو د فولاد اواز مختبي وو. آیا تاسو مالته دلالت کړی او هلته تاسو دغه قرارداد چا سره کړی او دغه سریال د څه شي له خاطره و؟ دا سریال تاسو ترجمه کوو، تاسو کوم کمپنۍ سره قرارداد کړی او د ټولو تلویزیون سریالو تاسو دغه کانټراکټ چې کوو تاسو مفت دا کار کوو، په پیسو باندې هم کوو، دغه دلالي چې تاسو کوله د دلالي تاسو چاته کوله؟ کولی شئ چې وضاحت ورکړئ د ملت ته مهرباني وکوئ. اول لطفا په بحث کې زه نه غواړم څوک احساساتي شي او که چېرته زما په خبرو څوک احساساتي شوي زه بخښنه غواړم، ځکه زه پوهېږم معمولا چې زه د پښتنو بنډار ته ځم په پای کې بیا په توهین پای ته رسېږي او زه خپله غواړم دغه بحث د درنو خلکو سره دروند پای ته ورسوم. ډاکټر صاحب وبخښه، ډاکټر صاحب یو سکند ته خپله سړي ته وایي چې ته دلال یې، ته سړي ته وایي چې دلال یې، ته وایي ته توهین نه کوې او زه د خان دمه دونه غټ تهمت پوره کوي او بیا وایي چې زه بنډار ته ځم نو خلک احساساتي کېږي. د خدای نېکبخته نو داسې خو مه کوه، ما خو تا ته ډېر په سړه سینه او ډېر په اواز کې مې وویل چې ستا حق دی وایه، خو ته یو سړي ته هغه تا ته وایي چې دا دلالي سم ټکی نه دی، ثابتوي هم درته بیا هم ورته وایي نو ته خپل اول خپل لفظ ته وګوره چې دا ډېر غټ تهمت دی چې
چې په ځای پورې کوي او دا د پیشي په احترامي کوي بیا هم ځکه ما که به احترامي کړی زه بخښنه غواړم په دواړه لاس باندې احساسات بالکل نه مې حق مې لري چې جواب درکم او به حساب خبره کوم دا انګل خدای خبره به ذکر بونری سے ما سوال دا و چې بونری سے ما کوم توهین نه کاو زما سوال دا و چې پر رسنیز کې د خپل پر رسنۍ کې کار کړو دوی یو ترکی سریال ډوبلنګ کړو حالت دوی قرارداد کړو کچیرته دا کارونه په سوشل میډیا کې خود سوشل میډیا کې او ژورنالیست هغه ازادي هغه ځان ته قوانین لري په هر میډیا کې چې کار کوي هغه د قوانین لاندې شرایط منی مخې صدیق صاحب وضاحت لیکي ورکړي زه وایم حاجی صاحب اجازه غواړم همدغه پوښتنه جواب کوم ډاکټر صاحب ماته یو 10 ثانیې ماته وخت راکړه 10 ثانیې ډېر نه به زما خپل وتاړم اول محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکی هیلې ډېرې ښه ویډیوګانې معلوماتي ویډیوګانې جوړوي خدای تا ته عزت درکړي را باندې ګرانه مې همدلته زه یو خبره تاسو ته ډېر په واضح توګه ووایم په هر هیواد کې په هر جزوتام کې په هر اداره کې په هر شرکت کې او بل اخر په هر ځکه چې تاسو وغواړئ کار کوئ کاغه امازون وي کاغه یو بل رسنۍ وي کاغه یو بل کمپنۍ وي هر ځکه چې وي هغه اداره یا هغه کمپنۍ یا هغه جزوتام ځان ته څه لري ځان ته یو مشخص طرز العمل لري چې هغې کې مشخصې تګلارې ذکر شوي وي هغې کې بعضې قوانین ذکر شوي وي چې د هماغې طرز العمل د مربوطې ادارې طرز العملو د قوانینو او د بالاخره د تګلارو په اساس به ته هغه امضا کوي وایې به یې چې دغه زه منم دغه اصول منم دغه اصول منم دغه او په امریکا کې بیا یو ښه شی دا ده چې هره کمپنۍ د خپل همغه قوانینو طرز العملونه مخکې د دې نه چې تاسو ځان هلته کاندید کوئ یا تاسو ورته اپلای وکئ هغه په ډېر واضح توګه تاسو پراته اول به لولې که خوښه دې سوه امضا کوي که خوښه دې نه سوه ورته هېڅ اپلای نه کوي یعنې داسې یو اداره به په ټول نړۍ کې تاسو پیدا نه کړئ چې بدون د طرز العمله وي بدون د قوانین وي د افغانستان تلویزیونونه او رسنۍ چې وي هغه خصوصي رسنۍ ځان ته خصوصي طرز العملونه لرودل چې د قانون په رڼا کې را جوړ شوي وزارت عدلیې هغه تایید کړي ویلي چې دغه مادې تاسو باید وکاروئ او دغه شیان نه تاسو باید جلوګیری وکړي ځکه ملت ته وګړو ته فرهنګ ته کلتور ته سیاست ته ضرر رسیږي دا یو وصل ده په ټوله نړۍ کې نو د امریکا غږ کم ژورنالستان هم چې طبیعي خبره ده چې هغه به یو قانون تر لاندې به کار کوي طرز العملو په اساس به کار کوي د هغې ادارې تګلارې په اساس به کار کوي او هر هیواد ته د خپلې ګټې خوندي دي که هغه سیاسي ګټې وي که هغه هر رقم ګټې چې وي هغه به ورته خوندي وي خپل ځان ته اولویت ورکوي نو ګرانو افغانانو په همدا اوس په دغه امازان کې چې ډېر یو ضعیفه کمپنۍ ده او ډېر عادي امپلایي لري که تاسو هلته ځئ تاسو باندې تقریبا 10-15 ورقې امضا کوي قوانین در باندې امضا کوي چې ته به مثلا موبایل نه کاروې ته به مثلا دغه ځای کې سګرټ نه وایې ته به باید دغه ځای کې عکس نه اخلي شخصي ته به دغه کار کوي ته به دغه ته به جلۍ ته نه ګورې پلان کې ته به نه ګورې دغه بعضې طرز العملونه شته ده نو دغه طرز العملونه کله موږ منو دا په دې معنا نه دي چې خدای ناخواسته دلالت کوي هر وګړی دلته په امریکا کې شخصیت لري حتی که مسلمان تا نه پوښتنه کوي که مسلمان ته کولی سي چې 15 وخته مونځ وکړي هلته تا ته وخت درکوي او بالاخره ستا ټولو هغه ارزښتونو ته دلته اجازه ورکوي زه دا وایم چې په امریکا غږ کې تقریبا 400-500 کم ژورنالستان چې په ټول ملت باندې ګران دي په پښتو غږېدلي دي زحمتونه یې ګاللي دي خپل هغه وسې پورې او توان پورې زحمتونه یې ګاللي دي او بالاخره دی هماغه خپل اصلیت یې ښودلی ده خدای ناخواسته داسې خیانت پکې نه ده او هېڅ څوک یې ثبوتولی هم نشي چې خدای ناکرده کوم ژورنالست راغلی وي د افغانستان د ملي ګټو په خاطر یې کوم پروپاګنډ کړی یا د افغانستان انټرنیشنل باندې راغلی وي کومه نفاق او شقاق او بعضې مسایل اچولی وي خو په هر تقدیر زه ډاکټر صاحب زه دا غواړم چې بعضې الفاظ چې د بعضو ملګرو د وطنوالو زړونه دردوي خفه کوي او موږ او تاسو د انسان په توګه دا حق نه لرو چې خدای ناکرده یو مشر یا ورور یا کشر هغه زړه ودردوو خیر د لږ زر حوصله به کوو نور زما خبرې همدا وې باعزته اوسه پولاد صاحب زه ستاسو ټولې خبرې تاییدوم او په پای کې ستاسو د خبرې په تایید بیا دا موضوع راجمعوم خو ما مخکې ویلې چې احساساتي نشي یو دلیل همدا و چې کله تاسو خبرې کوئ زه په ساړه سینه اورم کله چې زما وار کېږي لطفا اجازه راکړئ چې خبرې مې پای ته ورسوم یو په ژورنالیزم کې د احساساتو یو اصل دا ده چې ته د بل په خبرو کې ورګان ولو د بل خبرې زشتي ته به یې اورې د هغې نه وروسته به بیا دخالت کوي دوم
ما هیڅکله چاته مستقیم په نوم نه دی ویلي چې تا دلالي کړې، ځکه زه پوهیږم چې زما د خولې نه څه وځي. ما ویلي هغه ملګري چې په وایس اف امریکا کې کار کوي او دغه اوس چې کوم بنډار مونږ لرو دا کیدای شي خلک ریکارډ کړي که چېرته تاسو زما یو لفظ داسې واورېدلی یا مو راویستی چې ما بونیری صاحب ته ویلي چې تا دلالي کړې، زه مسؤل. اما که بیرته څوک ماته وایي چې تا چې دلالي کوله د پولاد علمدار، فقط یو ګیله وه که یې منئ خیر، که یې نه منئ تاسو مشران یې، ما وبښئ، زما اشتباه. اوس راځمه د ملګري پوښتنې ته، بیا د پولاد صاحب د خبرو په تایید دا موضوع راجمعوم. پرته د شکه ما په طلوع تلویزیون کې د پولاد علمدار غږ دوبله کړی. هغې وخت کې زه د کابورا د پروډکشن د یو راډیو کاردیناتور اپریشن منیجر وم او د دې راډیو نوم اراکوزیا و. اراکوزیا هغه راډیو وه چې پښتنو ته او په ځانګړي ډول په اسلام ته په افغانستان کې په کامل شکل کار کړی. خو ما ته ځان ډېر بد ښکاري چې زه اوس کینم خپل صفتونه وکړم، ووایم چې دا راډیو سرچ کوي یا څه. اما تاسو به مولوي صاحب محمد یاسین فهیم وپېژنئ، چا چې په افغانستان کې ژوند کړی دی. د ده د راډیو پروډیوسر یا تولید کوونکی زه او تاسو د اسلام او ادیان خپرونه کیدای شي اورېدلي. دا زما خپرونه وه، د رڼا لار خپرونه چې په طلوع تلویزیون کې لومړی اسلامي او سیاسي خپرونه وه زما. او بهرحال زه نه غواړم د ځان په اړه بحث وکړم، ولې د دې ترڅنګ د پولاد علمدار سیریال پرته د شکه په دې کې د علمدار نقش زما و. او کله چې په موبي کې ما دا نقش ویلی 3 ځلې زه پې جرمه شوی یم او هر ځلې ما $1.5 جریمه ورکړې، ځکه په هغې کې ډېری ډایلوګونه ما چینج کړي. مثلا د مړ شوي ته مې شهید ویلی، مثلا د مینې داستان مو د وطن په داستان تر ډیره بدل کړی او هغه دوبله که تاسو واورئ هغې نه معلوم دی. پولاد کې ما ته ګټه چیه وه، دغه سیریال اسلامي و زما خوښ شو او ما ورته ویلی چې زه غواړم دا غږ ووایم په داسې حالت کې چې ما هغه وخت 15 کاله عمر درلود. او تاوان یې دا و چې تقریبا $4,500 زه پکې جریمه شوی یم ځکه ډایلوګونه مې ډېر اسلامي کړي وو. آیا طلوع تلویزیون پروژه‌یي خپرونې درلودلې؟ بالکل یې درلودلې. آیا طلوع تلویزیون په قرارداد کې په مونږ باندې هغه قرارداد چې وایس اف امریکا د ځینې کنټرکټورانو سره کوي مونږ سره داسې قراردادونه درلودل؟ نه خیر. آیا د طلوع تلویزیون داسې کومه ماده شته ده چې هغه مونږ وډار شو چې شریکه یې کړو؟ نه خیر. آیا که خلک ما نه وغواړي چې د طلوع تلویزیون قرارداد چې کوم تا سره شوی شریکوی شي؟ البته، ځکه دا یو ډېر عمومي قرارداد دی پرته د شکه. ما سره اوس هم کاپي پرته ده. زه مستقیم جواب ورکوم، زه خبره تاوم او راتاوم نه، پس که هر څوک ما نه پوښتنه لري سیده مستقیم جواب ورکوم. د طلوع تلویزیون د افغان ستوري خپرونې زه خلاف وم، د طلوع تلویزیون د تلسی و د پرینا د سریالونو زه خلاف وم، ځکه د فرهنګ زموږ خرابه کړ، ځکه دوی د هندوانو مذهب ته مارکیټینګ وکړ په دننه افغانستان کې. ما چیرته کار کوو، زه په اراکوزیا راډیو کې وم، خپرونې مې چې شوې اسلام او ادیان، د مولوي صاحب محمد یاسین فهیم د خپرونې پروډیوسري مې کوله، د پولاد علمدار سریال مې چې دی مختبې و، د رڼا لار خپرونه مې مختبې وله، او پارټ ټایم مې کار کوو ځکه زه ډاکټر وم. وروستی خبره کوم چې ماته مکمل هر څه را جواب کړه عزیز پولاد، او الله دې د تا اجر ورکړي. ما مخکې ویلې زما د سړي ویډیوګانې خوښېږي. د دا خبره را خلاصه کړه چې هرې کمپنۍ ته چې تاسو ورځئ هغه د تاسو نه ځینې شیان غواړي. په هغه دري کې اصطلاح ده بتې ګلم بیګي ګلم، یو څه به درکوي تر څو یو څه ورکړي. نو او هیڅ کمپنۍ نشته چې تاسو نه یو هیله ونه لري، نو ته هغه هیله ګوري، هغه قوانین ګوري، ځینې خلک یې ردوي، ځینې خلک یې مني. اوس ډیری خلک زه داسې هم پیژنم چې د وایس اف امریکا کنټرکټونه یې رد کړي. ډیری خلک داسې پیژنم چې د کوآپریشن بونیری صاحب ته معلومات یې وایس اف امریکا یوه کوچنۍ برخه ده د میډیا کوآپریشن چې نټفلکس او ام بی سی او سین بی سی دا نور تلویزیونو پورې اړه لري. په هغې کې چې دی مهدي چې یو تر ټولو مشهوره مسلمان ژورنالست دی چې د آکسفورډ په پوهنتون کې یو اسلامي ډیبیټ هم ډېر زیات مشهوره شوی و، هغه د سی ان ان سره ولې خپل قرارداد له منځه یوړ؟ ځکه هغه نه په واضح شکل غوښتل شوی و چې د مسلمانانو غږ به نه پروموټ کوي. په اسرائیل او فلسطین په قضیه کې د یو مصاحبه وکړه په سی ان ان کې، په ام بی سی کې ډېر وبخئ، د یو مصاحبه وکړه د اسرائیلو د دفاع د وزیر سره. د هغې نه وروسته یې د ده سړي نه پوره هغه خپرونه د ده واخیسته
او ورته یې ویلې چې ته به یوازې د ایډیټور په توګه کار کوي. نو دا بیچاره لاړو هغه خپل تلویزیون یې پرېښود، هغه لوکس معاش یې پرېښود او ویلې دا زما وجدان نه مني. اوس یې د زیټیو په نوم خپله یو شخصي چینل او یو تلویزیون جوړ کړی. زما موخه دا نه ده چې څوک دې د پښتو په نوم تلویزیون نه جوړوي. زما موخه دا نه ده چې زه کمپټیشن ولرم. زه فکر نه کوم زه د کمپټیټور اوسم. زه ژورنالیست اصلا ځان ته نه وایم، ځکه دلته ډېری مشران نور ناست دي. ما 14 کاله کار کړی دی، ما زه ستاسو د پښو خاورې یم. زه دلته نور مصروفیتونه لرم، طبابت کې مصروفه یم، ځینې شخصي تجارتونه دي. زما ګیله 3 خبرې. لومړی دغه ګورئ، زه نه غواړم ځینې خبرې وکړم ځکه په ملګرو بد لګېږي. وایس اف امریکا کار کوي د افغانستان دپاره په پښتو ژبه. امراضي پکې زموږ یو ملګری کار کوي چې هغه د پاکستان دی تر څو د هلمند په اړه راپور جوړ کړي. دا ذاتاً د هغه پښتون سره چې په هلمند کې پروت دی او هر ورځ مړ کیږي او تابوتونه نور پې خلاصیږي، کفن یې نشته، یو صحیح نمایندګي نه ده. که چیرته په خیبر پښتونخوا کې جنګي، ستونزې، مشکلات مړي او ما شکیب ته وویل شي چې ته راشه په وایس اف امریکا کې کینه او د خیبر پښتونخوا نمایندګي وکړه، په داسې حالت کې چې ته یو افغان یې د پاکستان په خاوره د جنګ نمایندګي وکړه، زه یې نشم کولی. پس هغه څوک چې وایس اف امریکا ته د افغانستان په نمایندګۍ کار کوي او ځان د پاکستان بولي، دا په اصل کې د یو افغان د حق خوړل دي. دلته ډېر مسایل دي چې زه پرې غږېږم، نشم غږېدی ځکه زه نه غواړم تاسو خفه کړم. یا یو تاسو فکر وکړئ، وایس اف امریکا کې 200 ځوانان دي چې دلته کار کوي، ښه لوکس معاشونه اخلي، سوپر سکل په امریکا کې ژوند کوي. تر څو چې وایس اف امریکا یا ډیوه له منځه نه ځي او دوی خپل وظیفې د لاسه نه ورکوي، تر هغه وخته پورې نه څوک ټیک ټاک لري، نه څوک یوټیوب لري، نه څوک غواړي کومه شخصي سټوډیو جوړه کړي، نه څوک غواړي پښتون په نوم کومه سټوډیو رامنځته کړي. خو زما ګیله به زه غلط یم. ما په خپلې ویډیو کې ویلي قریشي صاحب چې دا ستاسو غوښتنه وه زه دلته راشم، یعنې دغه یو غلط فهمي د ملګرو لرې کړم چې زه شخصا دې خبرو پسې نه یم چې زما چاته نیت بدي زه چا سره رقابت وکړم. قریشي صاحب یوه هیله کړې وه زه راغلم او د یو افغان په توګه زما ټیک ټاک زما پلټفارم دی، زړه مې چار څه پکې نشروم. خو کومه ویډیو چې ما نشر کړې وه په پوره احترام مې نشر کړې وه او په پای کې مې ویلي و شاید زه غلط اوسم. اوس پوینټ دا دی، زما وروستۍ خبره چې زه مې دا خبره رالنډه کړم دا ده چې ما ته دغه د منلو وړ نه ده چې د هغې معاش سره په امریکا کې د ژوند سره دی بیا مې یو څوک سټوډیو جوړوي د پیسو دپاره د ضرورت ولري. په داسې حالت کې چې زه داسې قهرمانان هم لرم. دغه د پولاد صاحب نه پوښتنه وکړه ورته چا درته کمره اخیستی، چا درته تلیفون اخیستی، په خپل اتاق کې د کار نه ستړی راغلی، سترګې د خوبه ډکي، وضعیت یې خراب وي، تلیفون یې راخیستی، هغه مسایلو ته جواب ورکوي. والله الله شاهد دی، زه دا پولاد نه پیژنم، هغه د پوښتنه ترې وکوي. الله شاهد دی چې زه د ده سړي ځینې مسایل زه یاداشتوم، زه یې نوټوم، ځکه د ده جوابونه ډېر عجیبه وي، ډېر درانه وي. سو ځینې وختونه زما کار چې دی، زما تخصص چې دی په کریمینل ژورنالیزم کې دی او زه فکر کوم باید هغه زاویې ته چې دی کتنه وکړم چې نور خلک یې نه کوي. دغه اوس په بحث کې شاید زما خبرې مطلق تاسو ته بېمعنه ښکاره شي، اما ما خپل ځواب نه دی ترلاسه کړی. نو زه دومره ویلی شم چې زه د تاسو نظریات ته احترام لرم، اما زما د ویډیو په اړه کار څوک پوښتنه لري زه حاضر یم ځواب ورکړم. خو زما فقط یو سوال دی، کوم ملګري چې وایس اف امریکا کې کار کوي، آیا دغه همت کولی شي د یو زړور ژورنالیست په توګه چې خپل قرارداد چې کوم وایس اف امریکا سره کړی دی یو ځل خلکو ته وښیي چې کومې مادې چې نه باید دوی د هغې ته په کتو لاسلیک کړی او دوی پرې لاسلیک کړی. دغه یو سوال دی. زه یو ډېر ثانیه اخلم بیا به تاسو له زه رخصتېږم. ډاکټر صاحب ما په تاسو ویډیو مو وکړه، اول هغه ما ته چې ملګرو کوم پیغام کړی هغه شان نه ده، ډېره بلډ کوېسچن مې کړی دي او خپل ځای تاییدوم، هغه ستاسو سوالونه او دلته نوم تایید کړل او دغه تپوس مو ډېر بلډ دی. زه بیا هم تاییدوم د خبریال په توګه چې د افغانستان په سر یا د پښتو په ژبې په سر یا د هلمند یا د بلوچستان په سر باندې ټول دې سره پیسې اخلي، دا ډېر بلډ کوېسچن دی او زه هېڅ کوم نه تا ته دلته غلط دی. دا باید ډاکټر صاحب وشي. بونیری صاحب د اواز د صحیح نه دی، نه پوهېږم ولې. اوس زما غږ سم دی؟ اوس که نه سم دی؟ اوس سم دی؟ لږ په زوره هلک په زوره او دا ډاکټر صاحب تاسو بالکل په ما سره لږ نور هم خیر دی. زه دا تاسو خواست کوم پلیز، دا سنسیر خواست ته کوم مخلص
چې دا سوال ډېر ضروري دی چې هغه افغانان چې په تېرو 13 کالو کې په امریکا غږ کې په زرګونو ډالر یې اخیستي هغه واقعي هم د خپلو تنخوا مطابق د خپل وطن چې کوم خبریالتوب دی هغې باندې فوکس وکړه د افریقې خبریالتوب دی کوو دا ډېر ښه کوېشن دی دی چې اعتراض ومنله ما یوازینۍ اجراء چې لرم یو مې وضاحت وکړو یو اعتراض و هغه دا چې تاسو ټرانسلیشن سره مې اعتراض لرئ تاسو وایئ نه منم خبره ختمه ده په نور بحث نه کوم دغه چې دی کانټراکټ بیسډ امپلایي د قراردادي نوکران هغه ټرانسلیشن زما په حساب سره دلالي نه ده هغه دلالي لابیستان ده خو تاسو وایئ نه منم زه بیا بحث نه کوم خبره ختمه دې دی کې تاسو ویډیو مو وکړه زه بیا هم وایم او زه ما دې ملګرو ته مخکې وویلې چې په ما څوک څومره مې اعتراض کړي یو چوکاټ ته تاسو دې په چوکاټ خبرې وکړئ د افغانستان په هکله دا باید ته ډېر زیات ودرېږي چې کوم ځای داسې کوي چې افغانستان په سر سودا کوي زه هم د هغه میشن ملګری یم که د هغه د بونیر دی که هغه د وزیرستان دی که هغه له امونه تر اباسي نه په دې منځ کې هره منطقه ده دې منځ کې چې څوک هم د دې وطن په سر کار کوي او هغه بل چا له کار کوي او د هغې خلاف کار کوي دا باید تاسو وکړئ زه سره ملګری یم دا ریکارډ وساته او زه ته وایم هېڅ غلطه خبر دې نه کړې یوازې یو ځای چې ما اختلاف وکړو کانټرکټ خبر تاسو وکړه زه بیا نه تکراروم تاسو مهرباني وکړئ ګوګل یې کړئ او تاسو دا افشا کړئ دا انکشاف وکړئ پلیز افغانانو ته څنګه تاسو کار کوئ دا کانټرکټ داسې نو لیکل شوي دا غلط دي بهرحال ملګرو زه یو خاص لرم ما خو ډاکټر صاحب سره ټوله بحث دغه شو دی ته په ډېر احترام سره زموږ موضوع دا هم نه وه چې موږ دا خبرې کوو ما خپل یو تجربه خلاصوو تاسو پکې ټوکه خبرې مې وکړې د هغې بعد مې غوښتل چې صدیقي صاحب او فولاد صاحب او حیات صاحب او سیلاب صاحب خبرې وکړي بیا به زه دننه لاړ شم نو که تاسو یو خوا زما ومنئ چې دغه موضوع باندې کړه وکړئ خبرې زما ته سوال زه به د ټولو په اجازه شکیب صاحب ناست یو خبرې کوي اعتراضونه کوي خیر دی زما کار یې زه تلل غواړم صحیح شو زه به لنډې خبرې وکړم د ټولو په اجازه ډاکټر صاحب محترم مال یو 2 دقیقې اجازه راکړئ زه درنه سترګو شفیق جان زه به تاسو خبرې وکړم حتما زما خبرې ډېرې لنډې دي انشاءالله ډاکټر صاحب زمونږ یو افغان ده همدغسې چې بونیری صاحب افغان ده که څوک بونیری صاحب ته افغان نه وایي دا په دې معنا چې دا د هغه ډیورنډ معاهده مني او بالاخره هغه خاورې ته نور خپله خاوره نه وایي دقیقا همداسې چې جناب ډاکټر صاحب شکیب زمونږ یو افغان ده په موږ ګران ده په عین شکل ډاکټر صاحب بونیری هم زمونږ افغان ده او په موږ ګران ده او موږ ډاکټر صاحب بونیری پسې ولاړ یو او کلکه باندې ملاتړ ورته کوو ځکه په دې 13 کالو کې موږ یو خبره د ملي منافعو په ضد نه ده اورېدلې او نه م لیدلې ده دا یوه خبره دومه خبره زما شخصي نظر دا ده چې یو ژورنالست هېڅکله یو محدوده جغرافیې پورې تړل شوی نه وي ژورنالست کولی شي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ باندې وغږېږي خپل نظریات راټول کړي خپل ګزارشونه راټول کړي او بالاخره خپرونې جوړې کړي هېڅکله دا مه وایئ چې د کوزي پښتونخوا یو پښتون راجګ چې په هلمند وغږېده دا خیر دا خبرې نشته زمونږ او تاسو په ټولو تلویزیون کې د پاکستان خبرونه ویل کېږي او بالاخره په امریکا کې د افغانستان ویل کېږي په روسیه کې د امریکا ویل کېږي دا خبرې زما په نظر غلطې خبرې دي او دا خبر نه باید ډېر خبر تقدیر دا چې خپل نظر ده نو افغانانو موږ خپله د بونیری صاحب موږ یوه ډېر وبخښئ قنزه د ژورنالیستیک ویش په اړه غږېږم په دې بونیری صاحب پوهېږي او ژورنالیستیک ویش دې ته وایي چې که چېرته ته په هلمند کې د هلمند خبریالې که ته په کندهار کې د کندهار خبریالې که ته په خوست کې د ما نه غوښتل چې تاسو هغه جواب کوم تاسو هغې ځای کې لږ خطا کېږي وبخئ ما وخیر دا زما شخصي نظر دی ډاکټر نه فولاد صاحب هغې کې ډاکټر صاحب ته خیر دی لږ دغه کوم غواړم چې د امریکا غږ ډیوه سانګ ده چې کوم دغه د ټارګټ ایریا ده هغه ګوره دغه شوې ده لیکل شوې ده زه وایم هم چې زما ټارګټ ایریا تاسو په دې پوهېږئ زما نه هغه تمام دغه جغرافیه ده کوم چې د امونه تر اباسي نه ده او په دې کې روان حالات دي نو په دې کې هره خبره چې ده باید زه پرې بیخ وځم زه پرې کار وکړم تاسو دا سوال کېدای شي د افریقا ډویژن د انسولینو که نجات مناسب ده یا د بونیری که د افریقا ډویژن د افریقا لپاره کار کوي بیا نجات مناسب دي ټارګټ ریجن دغه میشن لیکل شوی دی یو سی جی کې چې کوم ځای لپاره په څوک څه کار کوي وختونه تقسیم شوي دي ځکه په هغې ما بحث نه کول غوښتل ما کې تاسو پام ورته وي خو بهرحال زه نه غواړم چې د تکرار بیا کوو بیا وضاحتونه کوو فولاد صاحب وبخئ دا به تاسو خپلو کې بحث کوئ موږ به درنه لاړ شو صحیح شو زما دغه یو څو دقیقې ډېر کم وخت نور غواړم نو زه ګورئ
دا خیر دا بس به پریدو. جناب ډاکټر صاحب خدای شته روژه ده تقریبا د قدر میاشتې دي. منګه 3 سره 4 سره صدیقي صاحب زه د حاجي صاحب سیلاب او قریشي صاحب یوه اونۍ منګه دغه بونری صاحب ته وزر کړی ده چې منګه تا ته استودیو زمینه مساعده وو ته زمونږ مشري وکړه ځکه تجربه لرې او بالاخره د پښتنو لپاره ته مه کښېنه ځکه ته باید وغږول شي، ته باید خبرې وکړې، ته باید فعالیت وکړې، ته باید نورې لاسته راوړنې ولرې. موږ یې تر څنګ ولاړ یو. بالاخره ده باندې موږ ومنله چې دا استودیو جوړه کړي او دې استودیو کې به د خیره کلتوري فرهنګي او سیاسي او ورزشي او سپورتي دغه خپرونې به وي او موږ دلته ټول افغانان وینو. دا نو د هېڅکله کوم سیاسي جوړښت هغه شیان نه دي. ته په دې باندې خبرې نو زه تا نه غواړم چې د بونری صاحب حمایت وکوئ، د ټول افغانانو حمایت وکړئ او ځکه چې هر څوک چې راپاسېږي ولا که هغه کاکا ناکامورام چې د جاپان هم و خو زمونږ او تاسو افغانستان ننګرهار ته کار کړی د هغه زما اتل ده. نو هر څوک چې زمونږ افغانیت ته کار وکړي، زمونږ پښتونولۍ ته کار وکړي، زمونږ ارزښتونو ته کار وکړي، هغه ولاو که روسیه مې زما باندې ګران ده که امریکایي وي ګران ده که کاکا ناکامورام وي زه ورته کاکا وایم او دومره قدر موږ ننګرهاریانو ته ورکوو چې الله دې پرېږدي. نو دغه خپلو د پښتنو لانجې زلم چې هغه د انتقادونه به لږ زره کم کړو، راځه چې مثبتو هغه ته وګورو، دغه منفي فکرونه به لږ زره لرې کړو. خیر ده. نو باعزته اوسئ. د نورو ملګرو اورم دلته شفیق جان هم مایک واسطه یوه دقیقه ما ته هم وخت راکړه چون دغلته ناسو بعضې دوستان ډېر هغه دی یا زه هیله دی نه کوم چې دغه نور دوستان هم په نظر کې ونیسي او خبرې. اول خو سلامونه جناب بونری صاحب، قریشي صاحب ته، حاجي صاحب سیلاب ته، ډاکټر صاحب صدیقي ته، فولاد ته، ټولو دوستانو ته سلامونه وایم په دې هیله چې روغ جوړ به وایاست. او د تاسو دغه کوم انیشیټیو چې تاسو اخیستی دی واقعا په حیث د یو افغان، په حیث د یو پښتون او په حیث د یو ځوان دا زه ستایم. ټول افغانان ستایي، ټول ځوانان ستایي او د دې ملاتړ کوي. اساسي مشکل د موږ متاسفانه دا دی په ځای د دې چې یو څوک موټیویټ کو، یو چاته موټیویشن ورکوه، موږ افغانان تل هغه ډیموټیویټوو او د هغې هغه منفي نقاط را پیدا کوو. په ځای د دې چې هغې ته موږ مثبت اړخونه وښیو، خپل اکسپیرینس هغه تجربې ورسره شریکي کو او هغې ته ریفرنسونه ورکو، متاسفانه په هغې باندې موږ انتقادونه کوو. وختي ډاکټر صاحب صدیقي ته ما غوږ و، هغې د اچ آر پرسپیکټیو نه دا خبرې ټولې تشریح کړي چې یو قرارداد څنګه جوړیږي، په څه شکل باندې دی، هغې کې جنرال کلاسونه څنګه وي، سپیشل کلاسونه شي. خو ډاکټر صاحب په ډېر احترام سره اته ایکسپرټیز چې کومه ده هغه میډیکل ده او بیا په څنګ کې ژورنالیزم کې دیم کار کړی دی. خو ډېر وخت زه تا وینم چې په مختلفو بخشونو کې ته خبرې کوي او هغه کوي په ځای د دې چې ته هغې ته ریکمنډیشن ورکړي، په هغې باندې ابجکشن کوي، اعتراضونه کوي. په ځای د دې چې ته راشي بونری صاحب او دغه دوستان تشویق کړي، دا موټیویټ کړي، ته هر هغه شی چې په طلوع ګوره ما هم په پژوا کې یو وخت کې کار کولو، ما ته معلومات دی چې هره میډیا چې راځي د څه دپاره کار کوي، د دوی اهداف څه شی دي، د دوی هغه څه پروګرامونه مخته وړي. وخته تا په لوبیس باندې کار وکړو، ژورنالیزم باندې د خبرې وکړي. بونری صاحب درته واضح وویلې چې زه یو ژورنالیست یم، نه لوبیست یم چې لوبي کومه، چې د خاصو دولت د پالیسیانو دپاره کار وکړم. مګر که ته چیرې په یو ارګنایزیشن کې هغه ارګنایزیشن چې دی خپل ګولز لري، هغه خپل ابجکټیو لري، کله چې ته کنټراکټ ساینوي هغه ټول شیان به ته ورسره منې او مخکې به ځې. او دویم دا دی چې دغه سړی چې دی د پښتنو دپاره املا تړلې ده، موږ او تاسو یې باید موټیویټ کړو، تشویق یې کړو، که څه هم په وس کې نشته دی چې ورسره وي کړو، اټلیست انتقاد پرې ونه کړو. نو دا هیله د ټولو دوستانو نه لرم چې دغه شیان په نظر کې ونیسي. مننه فضل صاحب. دغه موږ تاسو به اجازه اخلو. حیات صاحب هم خبرې کوي، دا باز ډېر طولاني شو او ډېر اوږد شو. بونری صاحب خپل خبرې وکړه، زه په ډېر بخښنې سره چې داخل شوم. ډاکټر صاحب خیر ده چې خپل انتقادات یې وکړي، نیوکې یې وکړي. په هر حال باندې دایم په تمام معنا باندې به موږ تاسو ته انتقاد نه کړی. زه خبره خلاصه کوم بیا. زه د صدیقي صاحب بخښنه غواړم، د افغانانو په کلچر کې یا د
پښتنو په میمنخانه کې چې کینی لږ زری بیت منګو تاسو په تمام معنا باندې هغه د الفاظ چې کوم الفاظ لخلینه او باسو به دغه ډیر متوجي اوسېږو د سینه چې موږ په دې خبرو باندې نه پیږو دا خبرې کوم خروانې دي اهداف د خلکو سره د ویډیو جوړولو نه ټول نه خیر په پاره خبره باندې پیږي وړو کې ماشوم هم د افغانستان په سیاست باندې پیږي ځکه چې وضعیت هم دغه څه د موږ په جنگ کې لوي شوی استو او فعلا سوشل میډیا تاسو ګوري چې لاله پلان تریا پر ټول په سیاست باندې غږی بل دا خبره ډاکټر صاحب دې خبره نشي ډاکټر صاحب تاسو باسونه ماډي وروړي دي خبرونه هم کوي پیغام ځکه تاسو ډیر خپل راپورونه چټ جی بي ټي نه اخلي چټ جی بي ټي چې دا 15% په سلو کې 15% صحیح ده 15% چټ جی بي ټي غلطه روانه ده او ټول پکې راپورونه او ټول کوم څه چې په چټ جی بي ټي کې روان دي دا غلط دي او تاسو لا غي ډیر معلوماتونه ټولوي غلطه پخښوي بیرته زما په خبره باندې خبر شي زما یو راپور راوخی چې چټ جی بي ټي نه خیر تاسو چې دا تاسو کتیر چټ جی بي ټي نه راپور وانخلی او تاسو هغه سره دغه په سلام مشورې مختلانه سي ډاکټر صاحب تاسو کوم په نړۍ کې په ګوډ کې د نړۍ په ګوډ کې تاسو نه کوم کامرې لري نه کوم ژورنالیست لري نه کوم باندې لري نه کوم بنسټ لري چې تاسو هغه ځینې کره معلومات تاسو درکې چې وا دقیق اوسېږي زما په خبره خیر ده ډاکټر صاحب خپه نشي دا یو زما افغاني مو شخصي نظر مې ته درک مننه زه کته کې ریسپ ټول ملګرو نه وړاندې مننه ولا څه صدیقي صاحب ټول نه وړاندې مننه بونری صاحب ډیرو بخیر زه غواړم په بل طرف ته ځي قریشي صاحب زه خاص ته تاسو د پاره راغلم فقط دومره باید وایم ما فکر کوم د ټول ملګری ژورنالیستي ته راپور چټ جی بي ټي نه نشي جوړوي یعنی چټ جی بي ټي تا په ډونالد ټرمپ باندې راپور نشي جوړوي چې هغه سپینې مانې ته لار دی څه کړي چټ جی بي ټي یو معلوماتي سرچینه ده چې تا معلومات درکوي شي حاجی صاحب زه چې کوم معلومات راخلم هغه د فاکس نیوز نه دي سی ان ان نه دي هغه د نیویارک ټایمز نه دي هغه د ټولو نیوز نه دي چې ما خپل پکې کار کړی دی او په ټیک ټاک خبروم یعنی زما سورس نوري میډیاوي دي زه انګلیسي معلومات د نورو میډیاو نه راخلم په وخت په پښتو خلکو ته رسوم او الله دې اجر درکړي ته حق لري یو پوښتنه وکړي یا تا تور ولګي یا ما زه مستقیم جواب درکوم اخوا دې خوا خبره نه وړم دومره مسله چې زه غواړم ډېره لنډه یاد کړم په نن بحث کې زه دې ته نه یم راغلی چې زه نیوکه وکړم بلکې دا د قریشي صاحب هیله وه چې ما سره خبرې وکړي او په دې اړه بحث وکړي ما نه غوښتل د چا سره بحث وکړم او تر ډېره حده پورې چې زه تقبیح کېږم یا راباندې نیوکه کېږي د دې دپاره چې ما یوه ویډیو جوړه کړې ورونو که زما دا یوه ویډیو برحقه نه وه غلطه وه ستاسو عکس العمل نه باید دومره جدي وای اما زما یوه ویډیو یو طرف نه زه خوشحاله یم په دې چې زما یوه ویډیو دومره مهمه شوې چې ستاسو غبرګون ورباندې تر دې حده جدي دی او دا ما په یو شکل تشویق کوي چې زه لا په دې برخه کې کار وکړم او لا ډېرې څېړنې وکړم زه د پولاد صاحب ټولې خبرې منم اما زه یو پوښتنې سره راغلی او د یو افغان په توګه که تاسو حق راکوئ که نه راکوئ زه به په خپل پلیټفارم کې دا پوښتنه د وایس اف امریکا د قراردادي کارکوونکو نه کوم چې کله تاسو د وایس اف امریکا قرارداد کوو هغه مادې چې ننګونکې وي او تاسو پې ښه پوهیږئ او اوس یې ولس ته نشئ ویلی کله یې چار بانه کوئ کله بل څه ولس ته یې واقعا د ویلو جرات لرئ که نه ما خو وکړه ما وویلې چې طلوع تلویزیون ټول شیان سپین نه وه ما ویلې زه د طلوع تلویزیون د سریالونو خلاف وم اما بیا مې پکې کار کړی او زه پې پښیمانه یم ما وویلې چې زه د تلسي او پرینا خلاف وم اما تاسو آیا دا شی ویلی شئ که نه بل که چیرته تاسو واقعا پښتنو ته کار کوئ او لر و بر یو پښتانه بولئ کله چې د مرستې خبره راځي ولې همیشه د ما پښتون چې کوم د افغانستان پښتون دی تاسو ته مرستې ته درېږي کوم چې د پاکستان پښتون دی دا اوس چې کومه سټډیو جوړېږي دا اوس چې کومه سټډیو جوړېږي یو نفر راته وښایي چې د پاکستان پښتون دی تاسو سره مرسته کړي کومه چې نه ده کړې ایا تاسو پښتنو ته د پاکستان ډاکټر صاحب محترم مننه خوشاله اوسئ یو دوه دقیقې نه خبرې واورئ ډاکټر صاحب شکر نه دی دا موضوع بندو دا موضوع بندو I don't have any time for you man anymore no ډاکټر صاحب صبر وکړئ ډاکټر صاحب کې تاسو راځي خبرو کوي زم والله دا بیا بندو دا برنامه بندو ډاکټر صاحب کې ګوري یو خبره فائنل کو دا تشبيه 12 بجې دي ډاکټر صاحب تاسو 12 بجې دي خو زما سهار 15 بجې دي بس خبره خلاصو خبره خلاصو ډاکټر ډاکټر صاحب انتقاد نه دی کړی دا سړی ومني صحیح ده پوښتنه وه کوي کوی شو ځواب به ورته ووایو که زه خپل دفتر که زه کوی شم چې دا قرارداد ښکاره کړم ښکاره به کړم او که نه یې نه کوم خبره خلاصه ده فقط بله موضوع د مس انټرپریټیشن او د لابیسټ او د کانټراکټ دغه موضوع پکې لږ جنجالي راغی نور هېڅ کومه خبره نشته
منګ او تاسو همیش سټریټ فارورډ پوښتنه کوو که جواب ورته لرو وایو که نه لرو ورته وایو چې وره جواب نشته خبره خلاصه او بس حیات صاحب ورو بیا دا شفیق د نوبت ورکړه شفیق خدمت حیات صاحب او شکیب صاحب ته به زه بیا وایم چې آفرین دی په دا زلمیه چې ته پوښتنه کولی شې د جرأت لرې کی بیټا الله مسپارم بونری صاحب تاسو حیات صاحب خبرې وکړي او هغه ننګیال صاحب ته هم وخت ورکړي ډېر وخت نه منتظر ده ننګیال صاحب ته هم وخت ورکړي بونری صاحب ته څو چې دا دوه ملګرو خبرې کړي دي لا نه نو ملګري دا الله ملګري به خبرې وکړي ننګیال صاحب خبرې خوشاله کور مو ودان الله مولا را خدای په امان آباد اوسه بیا د خبرو کې ډاکټر صاحب یو دغه ډیره مننه چې راغلی زما په یو کمنټ باندې دغه احساس پیدا کړ چې دلته راشي ما چې ستاسو هغه ویډیو کتله صرف هغه یو لغات زه واقعا زړه نه خفه شوم چې دلالان د استفاده کړي وو نور زه په سم خفه نه وم انتقاد حق دی د هر افغان د هر پښتون د هر کوم انسان انتقاد حق دی چې وکړي هغه دلالان لغات چې استفاده کړي زه واقعا نه خفه شوم کله چې ستاسو پروفایل ته راړم تاسو مې وکتل زه ډېر متاثره شوم تاسو ډېر پوه انسان یاستئ د دې ترڅنګ چې ډاکټر صاحب ژورنالیزم هم ویل او بیا ستاسو هغه ویډیوګانې مو کتل ډېر د ښایسته ویډیوګانې ډېر ستر معلومات پکې و ډېر خوشحاله م ته تاسو یاست ډېره مننه چې راغلی کورم ودان قریشي صاحب الله دې راوله زما بنډار ته راشي مکمل وخت به زه تاسو ته درکړم تاسو به مکمل فوقالعاده کولی شي فولاد صاحب بونیری صاحب ټول دې الله لري ځکه زه نه غواړم تاسو ډېر درانه خلک یاست نه غواړم باز نه غواړم څوک راته توهین وکړي ځکه زما ژبه هم فرمایش درنه کوم ډاکټر صاحب فرمایش درنه کوم خپل بنډار ته عمره غواړي ما ته به هم دا حق راکړي زه پوښتنه الله دې راوله قریشي صاحب ته سبا ته راشي ما ته به هم دا حق راکړي سبا ته راشي الله مو لره خدای په امان اوکې وخت بیخي کم ده بخښنې سره زه یو خبره کوم دلته یو شایعات صاحب خبرې وکړي زه ځکه تکېږم هغه وګورئ زه اخري یو خپل خبره کوم ځکه تکېږم زم د یو تیرات ملایانم چې دا صحیح ده مهرباني سلامونه یو ځل بیا مشرانو تاسو ټولو ته بونیر صاحب محترم ډېره زیاته مننه الله دې تاسو ته اجر درکړي ستاسو هم دا انیشیټیو و چې ډېر افغانان ځوانان ژورنالستان هغه دې ته موټیویټ شول چې هغوی هم ستاسو غوندې دا انیشیټیو واخلي او دلته خپل سټوډیوګانې جوړې کړي او د افغانانو اواز راجیګ کړي ډېر پخوا دلته دا کوم ځای کې چې زه اوسېږم دوستانو ته دا خبره ما کړې وه چې راشي خیر دی زم فاینانس کوم سټوډیوګانې ځان ته جوړې کوي دا خبرې چې تاسو انفرادي ډول باندې کښېنئ ټیک ټاک کې یو خلک ځان نه راټولوي دا هم ډېر لوی یو همت دی یو هنر دی چې تاسو ته خلک راځي کښېني خو دا به ډېره ښه شي چې تاسو په یو چوکاټ کې دننه دا خپل دغه مخې ته ویسئ او انشاءالله دې کې به خو دوی ډېر جرات ونه کړ لیکن ستاسو د دغه انیشیټیو نه وروسته ما څو زنګونه ماته راغلي او انشاءالله چې ډېر زر همدلته په دې ښار کې چې زه اوسېږم په دې خپل دفتر کې ورته ځای ورکوم چې هغوی همدلته سټوډیو ځان ته جوړه کړي او ورته جوړوم یې ورته ورکوم یې چې دې ځای نه کار شروع کړي ګورئ دا یو نیم کار ښودل دغسې خیر پکې چې نورو ته هم دا حوصله پیدا کېږي نورو ته هم لاره خلاصېږي چې او دا یو مسلکي کار دی دا یو ضرورت دی نن وخت کې زما دپاره زما د ملت دپاره زما د ځوان دپاره چې هغه د دنیا د حاله خبر شي او زما د حاله دنیا خبره شي چې زه په کوم حال کې یم زما اواز دنیا ته ورسېږي چې زه څه غواړم او په ما سره روان دي نو زه یو ځل بیا ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې دغه ځوانان مو تشویق کړل چې دغې لارې ته راشي دویمه خبره زه بیرته مخکې مې هم کړې وه بیا یې کوم هغه ورونه چې هغوی په دې فکر دي چې زما دغه جغرافیا ده چې د ډیورنډ نه دې خوا ده دوی غلط دي خدای دپاره دا فکر مه خوروئ زما لوستې ځوان راځي ما ته دا وایي چې د کوزي پښتونخوا نه یا د پاکستان نه څوک راځي دلته ما ته دا څومره غلطه خبره ده یا دا څومره غلط فکر دی زما دا ټوله جغرافیا زما دا د امونه تر اباسینه پورې هیڅوک په دې کې ما نه دا څوک بیلولی شي او نه ما نه څوک جدا کولی شي د وخت جبر و دی ای به دا به خلاصېږي دا ټول عمر نه پاتې کېږي زما خپل قام زما خپل وجود دا ما نه بیلیږي بل مخکې یو ځوان وویلې چې زما په خاوره او زما خلک نه دی پروت دا تا ته چا ویلي هماغه زما خلک دی هماغه زما قام دی چې په هغه ځمکه په هغه جغرافیا پروت دی او د زرګونو کالو نه پروت دی دا څوک هغه ما نه نشي بیلولی درېیمه خبره زموږ او ستاسو په ځوانانو کې یو ډېر لوی مصیبت چې راغلی دی دا د اسلامیزم یو فکر دی
چې ځان نه اضافي مسلمان جوړول. خدای دپاره موږ ټول مسلمانان یو، موږ سره د خپل اسلام، د خپل دین عزت، د هغې احترام او د هغې باندې عمل، دا زموږ مسؤلیت دی او موږ پوهېږو چې څنګه یې وکړو. دا چې یو ځوان راځي هغه ماته دا وایي چې تا اسلامي کار کړی دی که نه دی کړی، یعنی زه نه پوهېږم چې دوی په دې دنیا کې دا خدایي کله نه شروع کړې ده، او دا اجازه دوی ته چا ورکړی دی چې دوی د خدایان شي؟ ځکه چې دا پوښتنه خو مانه زما رب کوي، زما رب مانه دا پوښتنه کوي، په آخرت کې به مانه کوي چې تا څه کړي دي، ستا کم کار زما په دغه برابرو، په شریعت برابرو. نو دا بعضې ورونه چې راځي بیا یو زه خپله زما دا عادت دی چې زه کوم ورور راځي او زما د هغې په هکله شک پیدا کېږي او هغه بیا داسې یو شخصیتونه چې هغه نړیوال څهرې دي، انټرنیټ ته کښېنه د هغې په هکله سرچ وکړه، معلومات وکړه چې څومره معلومات دې واغسته او په هغې کې ستا سوالونه حل نه شول، بلکل بیا مراجعه وکړه، ووایه چې وروره دا زما سوال دی، دا ما پیدا نه شو کړلی د دغه مراجعونه، ما ته دا جواب که. نو هغې ته به خلک ستا جواب ووایي. خو که ته صرف کښېنې او تا ته یو فکر پیدا کېږي او ته هغه مطلق په هماغه دغه باندې راځي او په هغې اعتراض کوې، دا خو د یو لوستي انسان کار نه دی، دا کله هم د لوستي انسان کار نه دی. لوستی انسان باید خپله تحقیق وکړي تر کومه پورې چې وس کېږي او امکانات یې په لاس کې شته دی. د هغې نه وروسته بیا وکړه که نه چې څومره ته پوښتنې کولی شي. لیکن هماغه مخکیني ورور چې خبره وکړه چې خامخا موږ تنقید کوو، یو څوک یو ښه کار هم کوي، خو زه په دې تلاش کې یم چې زه دې کې څومره کم شی پیدا کړم چې زه په دې تنقید وکولی شم. دا ډېره غلطه خبره ده، تشویق پکار دی. اوس زموږ حالت دا نه دی چې موږ زه اکثر دغه ورونو ته دا خبره کوم چې مهرباني وکړئ، څه شی مو چې د وسه پورې ویې کوئ خلکو ته وښایئ چې هغه هم تا تعقیب کړي، خو چې بل یې کوي د هغې مخه مه نیسه. ته مهرباني وکړه، هغه پرېږده چې هغه خپل کار وکړي، ته خپل انیشیټیو واخله، ته یې هغې نه ښه وکړه چې خلک په دې پوه شي چې د هغې نه بهتره دی، ته هم مخکې لاړ شه. نو مننه، خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه، کور مو ودان. مننه آیات صاحب، ډېره مننه، خیر اوس قربان شم. دلته قرات صاحب راغلی، ښه راغلاست قرات صاحب، په خیر راغلی، خوشحاله یو چې دلته تاسې ګورو. قرار صاحب له کله پیدا سلام احترام لاندې ټولو دوستانو ته